السلام علیکم ګرانو مینوالو قدردانو دې وخت کې موږ ناست یو د نن وخت یو ډېره ښه سندره یو ډېره ښه اداکاره او خدای پاک ولې داسې خوږه غاړه ورکړې زه یم چې بس زه ډېر سوی یم نو کم به وي شکیب افغان چې حقیقت کې چې دا د هر چا د وړو لویو د بوډاګانو او د مشرانو زنانانو د ټولو چې کوم نه ډېره خوښه ده او زموږ هم ډېره خوښه وه چې خوا کې ورسره ناست وو بیا د نوښار پارک کې مې رانیولې ده او داسې خو نه پرېږدو ولې چې خامخا اوس خو ورته څه ناست وو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه تاسو اختر مو مبارک شه. تاسو مبارک شه او ماشاءالله غوښې مې دونه ډېرې کړې نه زما خبره دې واخله، زما غوښې نه زه خو هغه ما مینوال پېژني زه یم هغه ته، خو تا داسې غوړې لکه چې بابي دې له ښه ما باندې د ګډ لم والې دی ما هغه لرې خوړلی دی. شکیبه دا راته ووایي چې موږ د ښکلا ټي وي د طرفه راغلي وو وحید یوسفزي د دې چینل د طرفه دې مینوالو ته تاسو څه ویل غواړئ؟ ټیک ټاک یو د ژوند نه به خوند او مزې اخلي، ولې چې ژوند د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی، نو په کار دی موږ ته چې د ژوند نه خوند والو، خو خوند داسې نه چې ګینې موږ نه آخرت هېر شي، هغه هم ګوره یاد ساتئ یو ځل به زه دلته نه. نو چې ښکلا ټي وي دا چینل ځان سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ښایسته کمنټس پرې وکړئ، دې باندې به تاسو ته ښایسته ښایسته پروګرامونه ښایسته ښایسته مرکې راځي، کومې چې زموږ مشران دي دوی ویل چې یاره شکیبه د باباګانو نو شکیبه د شیخانو هم ډېره خوښه زه هم شیخ یم مې کړي وو ټول شیخانو، بیا ویل دا ته څه کوې مړې، او په ټیک ټاکو ټولو ځان سره شیخانو اچولې وه هغه. یو خدا وکنه شیخ په غلطه دی خطا دی او سر په مخ کوه نه یو دا و یو دغه وه زه یې څکم او که یې نه څکم شیخه ستا پکې څه کار دی، دلته وړاندې مې کده د شیخه دې کې ګوتې مه وهه. او تاسو څه ویلي؟ ما بل څه دي خربوزې دي بس ګوره شیخانو کې ګوتې ویم. ډېره مننه جي ډېره مننه. دا و شکیب افغان او ماشاءالله یو ډېر ښه موږ او په ډېر ښه طریقې سره خبرې وکړې. ډېره مننه کوو ډېره